سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تېره شپه په آی پي ایل کې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره شوله چې آر سی بي لوبډلې بریا خپله کړه. د آی پي ایل په شپږمه لوبه کې رایل چلنجر بنګلور لوبډلې ټاکل شوی هدف پوره کړی او پنجاب لوبډلې ته په 4 ویکټو ستره ماته ورکړه. په دغه لوبه کې بنګلور لوبډلې د لوبې ټاس وګټه چې لومړی د توپ اچونې پرېکړه وکړه. د پنجاب کینګ لوبډلې بیا په ټاکل شوي شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 176 منډې جوړ کړلې چې د پنجاب کینګ لوبډلې په ګټه په توپونه کې شکردون ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله چې 45 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې د بنګلور لوبډلې د ښې توپونې ترڅنګ ښه توپ اچونه هم ترسره کړله چې د بنګلور لوبډلې په ګټه محمد سراج او کین میکسویل بیا دوه لوبغاړي وسوځوله. د 100 منډو هدف په تعقیب کې بنګلور لوبډلې ډېره خوندوره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې په 19.2 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په 4 ویکټو بریا خپله کړله چې په دغه لوبه کې په توپونه کې ویرات کوهلي ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله چې 20 منډې جوړ کړلې. داسې دنیش کارتیک بیا 28 ناسوځېدلې منډې جوړې کړلې. د پنجاب لوبډلې هم په دغه لوبه کې ښه توپ اچونه وکړله. د پنجاب لوبډلې په ګټه په توپ اچونه کې هرپریت او براوو دوه لوبغاړي وسوځول. نور لوبغاړي ونه توانېدله چې د آر سی بي پر وړاندې ډېرې ویکټې واخلي او دغه لوبه دې وګټي. آر سی بي په 4 ویکټو پنجاب لوبډلې ته ماته ورکړه. نن ماښام به یو ځل بیا په آی پي ایل کې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کېږي چې چینای او ګجرات لوبډلې سره مخ کېږي. دا دوه هغه لوبډلې دي چې خپلې لومړۍ لوبې ګټلې دي. نن به ډېره زبردسته لوبه وي. ګجرات لوبډله کې به 3 افغان لوبغاړي لوبېږي لکه راشد خان ارمان، نور احمد لکړمل، عظمت الله عمرزی چې دغه دوه لوبغاړو ډېره زبردسته لوبه وکړه. لکه راشد خان او عظمت الله عمرزی د ګجرات لوبډلې لپاره په تېره لوبه کې ډېره زبردسته لوبه وکړه. خدای دې وکړي چې افغان لوبغاړي نن یو ځل بیا په آی پي ایل کې ښه ولوبېږي او د خپلې لوبډلې لپاره بریا خپله کړي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو چینل سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.